درنو پښتنو ډیر ښه زیری او زبردست خبر ملګرو د منظور پښتون په حق له ډیر زبردست خبر د منظور پښتون وکیل څه وایي تازه څه شوي دي منظور پښتون اوس چیرته ده دا ټول په ویډیو کې له موږ سره وګورئ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندي مشر منظور پښتون وکیل ښاغلی اختر سید وایي په اتو مقدمو کې د منظور پښتون ضمانتونه محکمو منلې او اوس به په ښکاره ډول د هغه په ضد بله داسې کومه مقدمه نشته چې په اساس یې هغه په بند کې وساتل شي ځکه نو هیله ده چې نن د سې شنبې په ورځ به له بنده ایله شي د امریکا غږ ډیوه خبریال عدنان بیټني سره په خبرو کې ښاغلی اختر سید ویلي پرون په یوه مقدمه کې د منظور پښتون ضمانت شوی و نن محکمې ته ضمانتیان ورکړل شول او اوس به تر مازدیګره منظور پښتون له بنده خلاص شي هغه ویل په منظور پښتون نور هیڅ تورونه نشته او محکمه کې دا خبره ثابته شوې ده چې په منظور پښتون لګیدلي ټول تورونه بې اساسه او بې منطقه دي هغه وویل د زندان او د محکمې د ریکارډ مطابق د منظور پښتون گرفتاری په بل هیڅ مقدمه کې نه ده ښودل شوې او که اوس د هغه په خلاصولو کې د ځنډ بهانې نه لټول کیږي نو نور به قانوني توګه د هغه په زندان کې د ساتلو هیڅ جواز نشته منظور پښتون د 28 او 29 جنوري په منځ شپه پیښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی و او د 2 اونیو په جوډیشل ریماند زندان ته لیږل شوی و په منظور پښتون د ډیره اسماعیل خان په سټي تانه کې د جنوري د میاشتې په 13مه نیټه مقدمه درج شوی و او وی ډي وی ته د مقدمې په ترلاسه شوي اف آی آر کې ویل شوی و چې منظور پښتون د وزیرستان نایټ په نوم یوې دستوري ته په وینا کې د پاکستان د ریاست پر ضد خبرې کړې دي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو بیا په منظور پښتون لګیدلي تورونه بې ځایه بللي او تور لګوي چې ریاست د پی ټی ایم مشران او فعالین یوازې له دې امله زندانونو ته اچوي ترڅو هغوی د پښتنو د حق دپاره له غږ پورته کولو په شا کړي ملګرو بل ښه خبر ته هم منتظره یو چې افغان ولسمشر اشرف غني به منظور پښتون هم د لوړې مراسمو ته کابل ته دعوت کړي او که نه په دې لړ کې اسلام آباد کې افغان سفارت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ ته هم بلنه ورکړې ده ترڅو د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم